السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان او د استرالیا چې کومه مهمه لوبه ترسره کیدونکې ده دوستانو، د دغه په هکله به زه تاسو ته ووایم چې په دغه کې به کومې 11 بهترینه افغان لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبې ترسره کوي او همدغسې دې نه علاوه دغه لوبه به په 100 بجو باندې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او په کوم تاریخ باندې به ترسره کیږي. پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکمه. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د استرالیا چې کومه مهمه لوبه ترسره کیدونکې ده، دغه لوبه به په اول جون باندې ترسره کیږي چې هفتې ورځ باندې به دغه لوبه ترسره کیږي. او زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه ډے نایټ لوبه ده، یعنې د افغانستان په وخت باندې به 15 بجې د مازدیګر ټایم کې دغه لوبه شروع کیږي. همدغسې د پاکستان په وخت باندې بیا 15 بجې شروع کیږي او د هندوستان په وخت باندې بیا 6 بجې د مازدیګر ټایم کې دغه لوبه شروع کیږي. دې نه علاوه دوستانو، زه به تاسو ته ووایم چې په دغه لوبه کې به د افغانستان له خوا نه شهزاد محمدي لوبه ترسره کی، حضرت الله زازی به لوبه ترسره کی او دې نه علاوه رحمت شاه به لوبه ترسره کی، حشمت الله شهیدی به لوبه ترسره کی. حشمت الله شهیدی نه علاوه به اصغر افغان لوبه ترسره کی. اصغر افغان نه علاوه به محمد نبی په دغه لوبه کې لوبه ترسره کی. همدغسې محمد نبی نه علاوه ګلبدین نایب په دغه لوبه کې لوبه ترسره کی او ګلبدین نایب نه علاوه رشید خان به په دغه لوبه کې لوبه ترسره کی. همدغسې رشید خان نه علاوه دولت زدران بی او همدغسې حامد حسن بی او مجیب زدران بی. دوستانو، دغه 11 لوبغاړي چې کوم د ډېر امکان لري چې دغه به د افغانستان لپاره لوبې ترسره کوي، خو د ما په نظر باندې باید اصغر افغان په ځای باندې دوی نجیب الله زدران ته چانس ورکړي شي، ځکه اصغر افغان تاسو به کتلی 2 تمریناتي لوبو کې بیخي فارم کې نه ده، هېڅ ورنه بیټینګ نشي کېدلی. نو دا به د افغانستان ټیم باندې بوج وي که چېرته اصغر افغان په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي. او دې نه علاوه نجیب زدران ته باید دوی چانس ورکړي شي او دې نه علاوه باید د اصغر په ځای باندې محمد نبي 5م نمبر باندې راووځي، ځکه محمد نبي ډېر ښه بیټینګ ترسره کوي، سلو لوبه هم کولی شي، تیزه لوبه هم ترسره کولی شي. که موږ وګورو افغانستان حشمت الله شهیدي نه بعد به دوی ته ډېر غټ مشکلات جوړ شي، ځکه اصغر افغان یا سمیع الله شینواری که راووځي هغوی نن سبا بیخي فارم کې نه دي. نو هغه جګې که محمد نبي راووځي دا به د افغانستان لپاره ګټور ثابته شي. دوستانو، دې نه علاوه که دوی چېرته نجیب زدران ته چانس ورکول غواړي نو بیا به مجیب زدران امکان لري چې مجیب زدران به په دغه لوبه کې لوبه ترسره نه کړي. خو د ما په نظر باندې مجیب زدران ډېر زیات ضروري دي. د مجیب زدران او رشید خان دغه 2 بالران چې کوم دي نړیواله سطح باندې ونه ډېر ټیمونه خار خوري، نو مجیب زدران ډېر ضروري ده. رشید خان، محمد نبي، دغه 3 سپینران د افغانستان چې افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي نو استرالیا کولی شي چې استرالیا غوندې ټیم ته ماتې ورکړي. او دې نه علاوه دوستانو، زه به تاسو ته ووایم چې دغه پیچونه چې کوم دي دغه فلیټ پیچونه جوړیږي، آی سی سی فلیټ پیچونه جوړیږي چې دغه باندې فورې ولګیږي، سرولیزې ولګیږي. که چېرته افغانستان غواړي چې دغه لوبې وګټي، په ورلډ کپ کې ښه پرفارمنس ورکړي، نو دوی کم از کم باید 300 رنزه یا 280 رنزه په هر یو لوبه کې وکړي، ځکه دغه نه کم رنزونه که هر یو ټیم وکړي ډېر په آرام سره دوی چیس کوي. دغه پیچونه ډېر بیټینګ ته سازګار دي، نو دومره بالرانو ته ورته دومره فایده نه ورکول کیږي. نو افغانستان سره ښه خبره دا ده که چېرته اول استرالیا بیټینګ شي نو دوی باید 213 نه واخله 240 پورې راایسار کړي، ځکه استرالیا یو داسې ټیم ده، دغه استرالیا انګلینډ دغه دواړه ټیمونه چې دي دغه فیورټ دي، یعنې دغه دواړه ټیمونه کولی شي چې دغه نړیوال جام کپ وګټي. که چېرته د استرالیا اول بیټینګ څه په دغه لوبه کې نو باید افغانستان 213 نه واخله 240 پورې دې نه زیات رنزونه په افغانستان ونه کړي، ځکه افغانستان بیا چیسینګ هم نشي کولی. او دې نه علاوه دوی سره یو بالر د مایکل سټارک نومیږي، هغه ډېر خطرناکه بالر د حضرت الله زازی او همدغسې شهزاد محمدي ته پکار ده چې دغه دواړو باندې لږ احتیاط وکړي. دغه ډېر خطرناکه بالر ده، دغه ته به کټه ورنه کړي. هر یو ټیم کې یو نه یو خطرناکه بالر وي، نو باید هغو سره احتیاط وکړي او دغه نورو بالرانو باندې رنزونه وکړي. او دې نه علاوه دوستانو، تاسو به ښه خبر یاستئ چې دغه لوبه په هر یو چینل باندې نشر کېږي. د افغانستان کې ملي ټي وي، وطن ټي وي باندې نشر کېږي، پاکستان کې پی ټي وي سپورټ 10 سپورټ، همدغسې انګلینډ کې دغه بهر ملکونو کې ویلیو ټي وي سپور سپورټ باندې نشر کیږي. نو ډیرو زیاتو چینلو باندې نشر کیږي، تاسو اسانۍ سره کولی شئ دغه لوبه لایو وګورئ. امید لرم دوستانو چې تاسو به نننۍ دغه ویډیو خوښه شوي. دوستانو، کې تاسو دغه ویډیو خوښه شوي او تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولی شئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، په دغه باندې کلیک کړئ. دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغه باندې مطمئن کلیک کړئ. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.